السلام علیکم. که چېرې تاسو له خوب نه درځي، د شپې تاسو ډډې په ډډې اوړئ خو خوب تاسو نه لرې تښتېدلی وي، یا که تاسو اوده شئ خو خوب مو په سکون باندې نه وي، یعنې نیمګړی پکې راپاڅئ، یا که تاسو خوب هم کوئ خو چې سهار راپاڅئ نو سکون نه محسوسوئ، یعنې خوب ستاسو پرسکونه نه وي. د دې مطلب دا شو تاسو د بېخوابۍ ښکار یئ، انسومنیا ښکار یئ، انسومنیا دې ته ویلی کېږي. نو دا ویډیو تاسو وګورئ، انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده میلاو شي، ستاسو بې سکونه خوب به په پرسکونه خوب بدل شي. ګورئ، اول تاسو دا پته لګېدل پکار وي چې تاسو بې سکونه خوب ولې دی، انسومنیا تاسو ولې ښکار شوي. لومړۍ وجه ذهني دباو، ټینشن، ډپریشن. چې کوم خلک ذهني کار ډېر کوي یا پریشانه ډېر اوسېږي، مازغو باندې هر ټایم بوج یا ډپریشن ښکار وي، نو هغوی ته هم انسومنیا بېخوابي کېږي. دغسې کوم خلک ډېر زیات د ورځې اوده کېږي، د شپې نه اوده کېږي. چې کله تاسو د ورځې ډېر اوده شئ نو بیا هم د شپې خوب نه درځي. کم خلک انټي ډپریشن دوايانې استعمالوي یا دردونو دوايانې استعمالوي یا څه خاص بیماري وي د مازغو، یا کم خلک سموکینګ کوي یعنې سګرټ څکي، نو د هغوی هم خوب پر سکونه نه وي، خوب وله په ټایم نه ورځي. کم خلک د سکرین استعمال ډېر کوي، یعنې موبایل یا ټي وي ډېر زیات ګوري او لیټ اوده کېدل کوي، نو د هغوی خوب هم ګډوډ شي. کورني مسلې د چا وي، خاص کر جاینټ فیملي، کوم شریک کورونه وي هغې کې مسلې ډېرې زیاتې وي، خلکو ته ډپریشن وي، نو هغوی ته هم خوب نه ورځي. د های بي پي، د لو بي پي مریضانو ته خوب نه ورځي. دغسې چې خوراک ډېر صحیح نه وي، جنک فوډ استعمالوي، غذایت پکې نه وي او ویټامین ډیفیشنسي وي بدن کې، میګنیشیم کمی وي، ویټامین ډي کمی وي، زنک کمی وي، ورته هغوی ته هم خوب پر سکون نه وي او ورته په ټایم باندې خوب نه ورځي. نو دا خو ټولې وجې شوې د بېخوابۍ یا د انسومنیا. ګوره، د دې نه بچ کېدو لپاره پکار تاسو د موبایل استعمال ډېر مه کوئ. اوده کېدو نه نیمه ګنټه مخکې موبایل تاسو ږدئ، صحیح ده. دویم، د ورځې خوب مه کوئ. بل، ورزش لونه کوئ، حرکت کوئ. چې تاسو لږ ورزش کوئ، ګرځئ، تاسو به پټې په سکون باندې وي، مضبوطې به وي، نو خوب به نو د شپې به دله خوب په اسانه درځي. کوم خلک سموکینګ کوي، سګرټ څکي یا داسې دوايانې استعمالوي چې هغې کې نشه وي، نو هغه دې پرېږدي. ځان خوشحاله ساتئ، ډپریشن، ذهني تناو نه ځان بچ کړئ، نو انشاءالله تاسو سره به خوب قدرتي طریقې باندې صحیح شي. د خوب دپاره بهترین چې کوم هومیوپیتھک میډیسن دي، فیسفلورا کیو، ایوینسټیوا کیو، دا د شپې تاسو شل قطرې استعمالوئ. دې سره HR41 ډراپس راځي، ډاکټر مسعود والا، نو د هغې استعمال کوئ، انشاءالله تاسو له به پرسکونه خوب راځي. دې نه علاوه هربل ریمډي کې روغن کدو، روغن بادام، د دې تاسو مساج کوئ په ویښتو کې. اتریفل استخدوس ماجون تاسو استعمال کوئ، نو دې سره هم تاسو له انشاءالله پرسکونه خوب راځي. افتیموني سیرپ د همدرد کمپنۍ دی، هغه تاسو استعمالوئ 2 چمچې. ورسره سومینا پاوډر راځي، سفوپ دی، دا د عام هربل سټور کې ملاویږي. نو سومینا سفوپ افتیموني سیرپ د دې چې تاسو استعمال کوئ او بیروني طور تاسو د روغن کدو او روغن بادام هغې مساج کوئ د خپو تلو باندې او په سر کې، انشاءالله تاسو له به پرسکونه خوب راځي. امید دی ویډیو تاسو خوښ شوي، داسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ، ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.